راوړه او چې دا خلک خبر شي چې محسن داوړ او ولي وزیر د سره پر آزاد کړو په سره آزاد شوي دي. اول خو ټولو ملګرو ته وایم چې څومره ملګري د ټولو ته ریکویسټ کوم چې پلیز مهرباني وکړئ دا پیغام مخکې شیر کړئ. د شیر کولو اصل مقصد چې کوم وروڼه زموږ دا خبره دي چې هغوی ته پته ولګي چې دا خلک څه لپاره آزاد شوي دي او ولې آزاد شوي دي. نو پلیز ټولو ملګرو ته ریکویسټ کوم دا پیغام مخکې شیر کړئ چې څومره هم شیر کولی شي. شیر کول ډېر زیات ضروري دي. هغې نه بعد درته زه خبرې کوم. فرید نادان وروره تا خو ماشاءالله موضوع ډېره ښکلې راوړې ده. زه ګورم پوسټونه ګورم ستا هم یو پوسټ کتلی و د علي وزیر بیا خو به هر زما ستا رابطه وشوه. محسن داوړ او ولي وزیر ولې راآزاد شوي پي ټي ایم والا لکه د سپو غاپ یې وایي چې د پاکستان عدالت دا راآزاد کړه دا بېګناه و دا و ځمکه او اسمان دا غوبل یې جوړ کړی دی. زیشان ورور هغه ویډیو پرته ده په دې لینک ما پرېښودی دی هغه چې په کومه موضوع راخلاص شوي دي یو څه یو سړی نو هغه زما را نسلو دی خو ستا نسلو دی قربان ته خبره ستا ډېره په سلګو را روانه ده. ستاسو سلو دی زما نیټ صحیح دی قربان. زیشان یو پیره بیا کال ته بلنه راکړه چې درته کال وکم. ملګرو هغوی چې په کوم دغه باندې راآزاد شوي دي نو دغه په یوټیوب کې مونږ لینک پرېښودی دی په دغې دغه کې ما دا لینک پرېښودی د یوټیوب او دې کې تاسو وګورئ دې کې هغه ویډیو پرته ده. موضوع صرف زموږ دغه ده چې د هغه پی ټي ایم والا ته هغه پته نشته دی چې یاره محسن داوړ او علي وزیر په کوم دغه باندې راخلاص شوي دي یا دوی د جیله د بندیز نه یا د بندۍ نه دوی په کومه باندې راوتي دي. دوی صرف په دغې باندې ګوره زه د پاکستان زه د اړوند خبره کوم چې په هغې د دوی یو خپل روټین وي بیا د عدالتونو یو خپل کردار وي چې هغه هر ځای کې به ادا کوي. ملګرو ویډیو شیر کوي باقي خبرې به زیشان کوي. زیشان تا ته ما کال در ملاو کو خو بیا لړۍ چپه شوې که څنګه څه چل دی. ملګرو ویډیو شیر کوي. موضوع ډېره ښه موضوع ده چې د پی ټي ایم هغه خلکو ته پته ولګي چې د علي وزیر او محسن داوړ د جیل نه په څه باندې راغلي دي او دوی ته نادانه پته نشته یاره چې قربان نشم زما د نټ کې پرابلم ده ستا نټ کې پرابلم ده تاسو سره ده ځکه چې زما اواز صحیح ټولو ملګرو ما دې نه مخکې یو بل ملګري سره په لایف کې خبرې وکړه خو ماشاءالله خو کېدای شي ما ته څه پرابلم راغلی. ګوره ملګرو ټول ملګري نادان اول ته هم پوسټ کړو نورو ټولو ډېر محب الوطن بولو چې دې وطن سره ډېره مینه ده او کوي الحمدلله تر قیامته به دغه مینه قایمه وي. خو هغوی په دې شک کې دي چې حکومت پاکستان یا عدالت دغه ګنکافان دغه منافق دغه د دې خاورې دشمنان دغه د پښتون د نسل وژنې دشمنان د پښتون قاتلان د پښتون په زړه کې د پنجاب او د پاکستان د ادارو د دې پرچم خلاف د نفرت پیدا کول کې خلک ولې پرېښوده. نو زه ټولو ملګرو ته یم ګوره دا عدالت پرېښودی نه دي ضمانت یو داسې شی دی ضمانت دی په ضمانت پرېښي میاشتې 10 لاک روپۍ ږدي دي یو په لومبۍ میاشت په دا د ډي پي او سره دغلته حاضري لګوي د ملک نه بهر نه شتلی دا ضمانت دوی ته ورکړی دی او ضمانت د هغو قانوني حق کېدو د هغو چې کوم حق ګوره حکومت داسې د پاکستان داسې حکومت او داسې عدالت دی خو د پاکستان دشمن او کار چې خو هغه انصاف کوي نو هغوی ته صرف په ضمانت رها کړي دي دغه میاشت 2 میاشتو دپاره یو میاشت په حاضري لګوي په دویمه میاشت به دا واپس دنده کېږي 2 میاشتو بعد به دا علي وزیر دا محسن داوړ دننه په جیل کې سره د منظور پښتینه به پکې اضافه مو شي درېیم بم به کې ور داخل شي په دوی به کړه نظر ساتي دوی ته کو دغه ورکو را بهر کړه نادان وروره په دوی به نظر ساتي دوی د ملک نه بهر نه شتلی دوی د عدالت ته د اجازتنامې نه بغیر دوی د کوره بهر هم نه شتلی دوی د سره قدم ټولو ملګرو ته هم دا پیغام شیر کړئ دا ویډیو شیر کړئ مهرباني وکړئ چې څومره هم شیر کولی شئ نو ټولو ملګرو ته زه ریکویسټ کوم دا پیغام شیر کړئ شیر کول ډېر زیات ضروري دی چې زموږ دا ملګري را خبر شي دغه ما ډېر زیات محب الوطن ولیدل چې د وطن باندې ځان قرباني وغو په دې زړه کې یو ګیله وه چیرې دا خلک یې ولې آزاد کړه زه خپله لایف راغلی بلکل ما ستا پوسټ کتلو طالب نادان وروره دلته زما سره اکثر نټ ډېر زیات تلو یا یو مسلک یا بله مسلک پاکستان کې تا د پته 200 ولانجي نو ما ستا سره پوسټ کتلو د هغې نه بعد بیا زما ستا خبرو شو تا وایي چې سینه محسن داوړ او ولي وزیر به د سپي په مرګ وجنې دا به ځوړندۍ د دوی خلاصي نشته دا ضمانت دی چې ضمانت یې ورته صرف ورکړی دی د 60مه پورې
ټول خلک راځي او درس دروځې جوړ کړی دی چې یاره علي وزیر یې پرېښود او محسن داوړ یې پرېښود او دا بیا چې غدارانو دی نیول او دا دومره ټیم وروره په کونه به علي وزیر او محسن داوړ ته لرګي ومنډي خلاصې ملاسې نشته د پښتون دشمن دی د پاکستان د ادارو دشمن دی د پاکستان د خاورې دشمن دی د دې پرچم دشمن دی منظور پښتین سره به دا رانیسي دی پرې او صرف 2 میاشتې ټیم یې ورکړی دغه خلکو ته یو میاشت بعد به دوی حاضري لګوي دوی د وطن نشي دی دوی د کور نه بهر نشي دی دا به لکه بندیوان پراته لکه په کورنۍ کې چې کوټه سپي پروت دي لکه د کوټه سپو به د سپي زامن پراته وي د دوی خو حق کېدو طالب نادانه ما چې شریکېږم د سره ستا کو بل څه سوال د دوی خو حق کېدو ځکه چې دا د پارلمنټ کسان هم دي او زمونږ ادارې چې دا ظالمان نه دي امنه دي طالب نادانه دا امنه دي صرف 2 میاشتې بعد به دا دنده پراته وي وروره د دوی خلاصې نشته دا د خاورې دشمنان دي د پاکستان دشمنان دي هغه پوسټ ته کنځا کوي کوم پوسټ چې زمونږ د بارشپورس په باډر ولاړي هغه خاورې ته توهین کوي کومې خاورې لپاره چې موږ قربانۍ ورکړې دي د هغه خاورې سپکاوي کوي کومې خاورې لپاره چې زمونږ مشرانو د ټینکونو نه ځانونه ورلاندې کړي دي د دوی معافي نشته دا به پانچ کېږي دا به مردارېږي دا به ورکېږي دا به ختمېږي د دوی نوم نشان به مټاوېږي طالب نادانه دا هغه خلک دي دا هغه کمسل بوټي دي دا هغه کمسل بوټي پیداوار دي کم کمسل چې د نن نه 40 کاله مخکې موږ په دې خپله پاکه خاوره پرېښیو چې موږ کم په دې خپل پاکستان کې پرېښیو دا د هغه بې غیرتو خلکو پیداوار دی دا په پاکستان کې نشي پاتې کېدی دا د دوی آخري سزا به مرګي او کم سړی چې د پاکستان خلاف شوی دی هغه الله پاک داسې خوار وزار او داسې دنیا ته شرمولی دی که نه لکه څنګه چې یوه ډمه وه چې نوم یې نازي اقبال دی کله به سوي کله به پاکستان به سوي کله ساخر د طلاق خاوند سره دا سم دي داسې دا محسن داوړ دی به هم د طلاق ښځې سره سم دي دا علي وزیر به هم د طلاق ښځې سره سم دي د دوی اخري انجام به ډېر مرداري طالب نادانه څوک چې پاکستان ته سپک ګوري د پاکستان خاورې ته سپک ګوري دا په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې جوړ شوی دی د دې چې چا توهین کړی او چا ورته سپک کتلي د هغوی نوم نشان د دنیا نه ورک شوی دی ټولو ملګرو ته وایم دا پیغام ورسره شیر کړئ طالب نادان ورور راغلی دی او ډېره ښکلې موضوع راوړې ده زموږ دا پیغام مخکې ورسوی من وایي چې دا ملګري خبر شي د خلکو ته پته ولګي وروره چې څوک ډیلي ونه کړي چې دا محب الوطن زما خپله آی ډي بلاک ته زه لایف نشم راتلی طالب نادان مې لایف ولیدو ډېر زیات خوشحاله شوم ما لکه زما ته یې پکې مقرره کړه نو موږ وایو چې دا ملګري خبر کو خو چې څومره هم په وطن مین دي په ادارو مین دي په پوج مین دي په دې پرچم مین دي نو دا ویډیو شیر کړئ مخکې دا پیغام مخکې ورسوئ دا رسول ډېر زیات ضروري دي او طارق نادان وروره مایوسه کېږه ما ستا ویم پوسټ هم لیدلی و چې آینده دپاره ګورې داسې حرکت زه خو والا چې زه خپله والا هېڅکله داسې حرکت ونه کړې ما وی چې بس د پی ټي ایم به هم زنده‌باد کوم دا خو پته نه وه چې دا په ضمانت باندې ما خو چې دوی راخلاص شول دا خو بیا خره دا خو جاهلان دي پی ټي ایم والا جاهلان خلک دي دا د څه نه خبر دي مړه لکه د خولې نه مې اوس ګاډي وړو باسې د پی ټي ایم والا مسایل لکه د غن په خښتک کې لوی شوي بارې څه لیدلي دي د څه نه خبر دی ورورې پی ټي ایم والا د څه نه چې لکه د غن په خښتک کې لوی شي ته به د هغه نه د څه تمه وکړې هغه سره دا نه وارنټ کاغذ جاري کړی ته هغه کاغذ وګوره خو دا آخر خلک په دې څه ته پوهېږي دا پی ټي ایم والا نه ما بیا وروسته دا د غن نه خبر نه دي بیا پوه شم خو بیا وروسته بیا هغه کار شوی و د سید مختار علي شاه پیج د موږ شیر کړی دا چې څومره ملګري د ټولو ته ریکویسټ کومه چې د افغاني سړي سره ګورې همدردي ونه کې د منظور پښتین سړي سره همدردي ونه کې د دې پرچم دا شاته چې لګېدلی د دې پرچم او د دې خاورې چې څوک خلاف وي د هغه سړي ملاتړ ونه کې زنده‌باد زنده‌باد وروره دا دی اړه مې ورسره والا چې باغ قسم په خدای دا وګورې دا یو مې دا د دومره غټه لګولې ده بله مې هغه ځینې هغه ځای کې مې 2 نور هم لګولې دي قسم په خدای وایم دومره راباندې ګرانې دي که نه قسم دا وګورې دا وګوره دا ښه غټه دا دې ځای نه زه تا ته ښیم دا وګورې دا نه غټ پرچم لګېدلی شکر الحمدلله منګه یې لکه موږ په دې وطن باندې قسم په خدای ځانونه قربان یو 2 مې ورته هغه دي وړې لګولي دی نه وړې نه دي ښه کافي دي دی نه 2 مې دا دي لګولي قسم دې دې پرچم لپاره من قسم په خدای چې ځان قربان نه کړم نو زه به مسلمان یم چې ځان قربان نه کړم انشاءالله الله دې دغه وخت نه راولي چې زموږ په وطن سخته راشي چې راله په خدای مې د قسم د ضمیر خان ضمیر صاحب خبره وای 4 بچي خدای راکړي او دا 4 بچي مې د تا 1000 وطنه
نو وروره د پاکستان دپاره وروره موږ ټیم تیار یو د او زه هر مسافر ته وایم هر مسافر ته مسافر ستاسو په خدای قسم چې په خپلو کمرو کې د پاکستان دا پرچم ولګوئ چې سار کار لځه هم چې د په نظر پریوزي چې پاکستاني او چې واپس راځي چوم د پته لګي چې پاکستاني او بل ټولو ملګرو نه ریکوست کوم چې څومره ملګري ګوري هغه ټولو ته یو ریکوست کوم دا نمک خرامه بې غیرته په یوټیوب کې ډېرې ګډې وډې وایي ما پسې تعریف نادانه یو چینل جوړ کړی دی په رب مې د قسم کو د پیسو یا د څه په لالچ مې جوړ کړی او بره مې په دې کې دا لینک دا تا شیر کړی دی دغه لینک ته مهرباني وکړئ دغه لینک اوپن کړئ او هغه یوټیوب سره لږ سبسکرایب کړئ چې صرف تاسو ما سره په دغه کې اډ شي هغه یو ګل مال ورځ کې چاوي وي زیشان وي تاسو سره ټیک ټاک نشته आवाज درځي راځي وای आवाज درځي تعریف نادانه خبرې اوري راځي خبرې کوي ملګرو دا ویډیو شیر کړئ پلیز ټول ملګرو ته ریکوست کوم دا پیغام مخکې شیر کړئ چې څومره شیر کولی شي ما ته مخکې ورځو کې چاوي دا نمک خرام وي په ټیک ټاک کنسل کوي مې دا څه ویاو اوس مې پسې ټیک ټاک هم جوړ کړی په ټیک ټاک کې مې تقریبا 35 بالا ور پیدا کړ نور وستا ته خور غم چې چرته ځای را نشان بدر پسې درته ابروز مې په ټیک ټاک یو کنن سره کې د ماته ویې ځشان خو اصول ته ورتانه به من کم ځای اخلاصي ما چې تر څو در نه پاکستان نه اخلاص شي قسم په خدای ماجر کو د مان اخلاص چې پاکستان مې نه پرېږه کنه در پسې به ارزه ته درځم افغانیه دا یو خبره میزان سره نوٹ کا ستاسو تیخت لار نشته ته به له زمانه خلاصېږي چې زما د خوره پرې دی زما د وطن قرار شي زما د وطن وځي تعریف نادان وروره ډیره مننه یو پر بیا ټول ملګرو ته بره د لینک سره کلیک کې او ما سره په یوټیوب کې شامل شي چې ملګری شي چې زما ویډیو تاسو کتئ شي اوس مې په دې کې یو ویډیو شیر کړی دا دغه لینک په کلیک کې او سبسکرایب به کې او بیل بم کې او بل ټول پاکستانو ته هم چې پلیز د خپل پوج سره په هر قدم ودرېږئ دا څنګه چې ولاړ موږ په قسم پر رب تعریف نادان زه چې کله د ماښام سم له موضوع صرف سوچ وکم کنه زه هم چې زه خو بس سم لم زه به وده شم او سار به په غځېدلو خوب به خپل خوب وکم او سار به پاسم خو تا د پته زما د غځېدلو خوب د چا د وجې دی د چا د وجې زه داسې خور خوب کوم ما ته په بارډر زما ځوان پروت دی زما ورور پروت دی زما هغه ورور پروت دی چې زه دلته بېغمه پروت یم هغه زما دپاره شوګیر کوي قسم په خدای په کاڼو ولاړي د خپو کوي سوري وشي په دې سقا ګرمۍ کې هغوی غټ غټ بوټان او دا وردی او دا اوسپنې زما دپاره ځان پسې تړلي زما د بچي د مستقبل دپاره ځان پسې تړلي د خپل بچي مستقبل زما دپاره پرېږدي تعریف نادانه د هغه د خپل بچي نه نه خبر او زما خیال ساتي زما د بچي خیال ساتي نو پلیز په خپل فوج باندې ولا داسې ودرېږئ داسې ورته تابعدار ودرېږئ لکه چې خپل پلار ته مخامخ تابعدار سړی داسې ودرېږي دقسې خپل فوج ته تابعدار ودرېږئ قسم په خدای الله پاک داسې فوج راکړی دی داسې ادارې راکړي دي داسې وطن راکړی داسې ښکلې پرچمې راکړی دی او بیا زموږ دا وطن په لا اله الا الله محمد رسول الله په داسې کلمې جوړ کړی دی چې په هغې کلمې موږ ایمان راوړی دی تاسو ګیر چاپېره وګورئ افغانستان حال ته وګورئ د شام ته وګورئ شام وروستو که خو تاسو د افغانستان هلته وګورئ شپه ورځ هلته د افغانو سره جناکاري کېږي روسیان پرې راځي امریکایان پرې راځي دا قسمه قسم خلک راځي او د هغو سره براتکار یې کوي انډین پرې راځي الحمدلله تاسو زموږ پاکستان ته وګورئ وروره هر سړي ته پکې خپل حق خپل حقوق ملاو دی غلط کار پکې نه کېږي وروره فوج هم دی زمونږ پښتانه دي زمونږ سیندیان دي زمونږ بلوچیان دي ټول د خپل پاکستان خلک دي په افغانستان کې وګوره تش انګریزان دي تعریف نادانه پردی زنانې تباه او برباد کړي پردی عزتونه یې لوټ کړو دغه غلام اشرف غني دي ورسره بس زه ډېر لرې نه ځم تعریف نادانه وروره ډېره مننه د وخت راکولو کو ستاسو تپوس یې سوال قربان کولی شو دا پیغام مخکې شیر کې ټولو ملګرو ته سوال کوم منت کوم ریکوست کوم دا پیغام مخکې شیر کې دا پیغام مخکې ورسوئ چې زمونږ د اواز خلک اوري رور علي وزیر یې پرېښې نه دی ملګرو ویډیو شیر کړئ ملګرو ویډیو شیر کړئ ملګرو ویډیو شیر زیشان چې راشي بیا زه چپ ناست یم یاره زیشان په وخت کې زه خبره نه شم کولی ځکه زیشان ماشاءالله موږ ته یو ټایګر دی او یو ډېر ښایسته په جذبه کې لګیا ملګرو ته به کال کوم خو د ټولو ملګرو نه اول ویمه چې ملګرو ویډیو شیر کوي د شیر کېدو نه پس دغه موضوع ته وګورئ چې علي وزیر او محسن داور آزاد شوي نه دي
دوی لا اوس هم د آرمي او د ادارو په قید کې دي خو مثلا دوی امنګان دي د پارلمنت کسان دي دوی ته صرف هغه ازادي ورکه چې کوم به دوی طلب کوي د خپل زګي دپاره د خپل علاقې دپاره د خپل حلقې دپاره به دوی یو طلب کوي د ګورنمنټ نه دوی ته صرف هغه دغه ملګرو ویډیو شیر کړي چې تاسو نه ویډیو شیر کړه دونه به موږ ته کار دغه شي ځکه چې ویډیو باندې دغه لګیا دي دشمنان پې لګیا دي او ریپورټینګ پې کوي دغه پې کوي ټولو ملګرو ته مې خواست ده چې ویډیو شیر کړئ ویډیو شیر کړئ چې تاسو نه ویډیو شیر کړئ دونه به دې